چا 15 وخت مونږ کوو کلمه ویلي کلمې نه بعد د اسلام ثبوت څه دی مونږ کول 15 وخت 15 وخت فریضه د مونږ چې څوک نه ادا کوي دل به د اسلام او د ایمان گواہی نه ورکه اسلام گواہی د بارکه حرام ده د الله نبی ویلي دي حرام دیو جن د علماء صحیح فتوا دار د اسلام نه بار دي قصدن چې څوک منځونه نه کوي د اسلام نه بار دي اسلام کډو کار نشته ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د کفر او د اسلام په مابین کې فرق د پمونځ باندې دی چې 15 وخت مونږ کوي په سورته توبه کې دا مسله قرآنی کریم کې ذکر ده چې کله دا مشرکان الله فرمایي ایمان راوړي او مونږ کوي او زکات ور کوي فخلوا سبيلهم لا رول پرې دی به ورته سموای ستا سرور شو او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي فاخوانکم فی الدین د دین رور دی شو تاسو دین رور نشو دین دا معلومیږي چې څوک مونږ نه کوي دته به دینی رور نه وي دا زموږ دینی رور نه دی بل مازه انسان ځکه په دنیا کې څومره آسماني دینونه او پیغمبران چې راغلي یو دین داسې نشته چې باکې مونږ نه و ټیک ترکاتونه به دا غوي لګ بدلو زموږ بدلی او دا څنګه زموږ په امت کې 15 منځونه الله رب العالمین فرض کړ معراج پښپا باندې معراج نه مخکې منځو دا بعضی منکرین حدیث دا اعتراض کوي چې دا منځ مخکې و کنه او د مکی سورتونو کې خو منځ مخکې نه راغلي دی کنه معراج پښپا نبی علیہ السلام څخه ورته الله په قاسم پستر ګډون کړی عقل هم در ناخسته او علم هم در ناخسته ایمان هم در ناخسته دی هغه نه مخکې دوه منځونه بکیده د سار د نور راختونه مخکې او مازیګر د نور پریوتونه مخکې د 15 منځونه په دیش په فرض شوی د معراج باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برخه جوړه 15 تعداد د وخت پر منځو مخکې خو 15 نو نفس منځو دا ما وایي چې منځ نو په دین نه پويږي یو اړه خراوالي د مسلمانانو په دوکه کې الغرض مقصد دا دی په مخدز مکه داس یو دین نه دی تیر شو چې منځ نه ودی وجنا الله سبحانه وتعالى قرآن کریم کې فرمایي چې کله دوی ایمان راوړي مشرکان ان د الله توحید او د نبی رسول الله رسالت ومني مونږ کوي زکات ور کوي نبی استاسو په دین کې رونه دي همدغه ایتونه ابو بکر صدیق رضی الله عنه استدلال کړو کنه په مانعين د زکات سره چې قتال اعلان کو چې الله تعالی ویلي دي عمر رضی الله عنه ته څنګه سره قتال کوي کلمه ویلې ده وای نه د الله د حکم نه انکار کړی دی د دین د یو فریضې نه انکار کول دا خو بیرته په ځان باندې کوپر دروازه کولول په الله مې د قسم چې د نبی علیہ السلام زمانہ کې چا په زکات کې او ساروي راوړلو او خیره ورکولو او پړې وسره چې پړې را لرانه کې قتال سره کول چې اوخ سره پړې رانه کې قتال سره کول الله دین پورې خندا ته څوک نه پرېدم مضبوط حکومت وکنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه طرف فقارم شو عمر په جاهلیت کې سخت او اسلام کې اوس د نرم خبرې کې د الله په دین کې نرم خبرې مکوه دین چې څنګه دیم د قشان کله کې وایا